والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زمون أساس در شروع په باب التوحید کې د توحید متعدد اقسام ذکر کړل، تقریبا اتلس: توحید قولی، توحید فعلی، توحید متصله، توحید منفصله، توحید ایجابی، توحید سلبی، او د دې سره په خوا کې في الخالقية، في الربوبية، في الحاكمية، في العبادة، في الألوهية. توحید په ربوبیت کې شپږ قیدې مو ذکر کړې. د توحید په الوهیت په اړه کې تقریبا 12 قیدې ذکر کړې شوې. دغه نور څه به د شرک معنا او غیوب پیژندل شو، معنا اصطلاحي پیژندل شو، تقسیم د شرک شو دوه اقسام له. یو د شرک دی چې انسان ور باندې د ایمان نوځي ملت نو بل دا چې نوځي. فرقونه مو ذکر کړ چې یو به همیشه به د اور کې د بل بنې دی، یو باندې عمل برباد دی، به بل باندې دی، دی یو لپاره د انسان د مال او دم به جایز کیږي چې خلک استعمال کې هغه بل نه. د توحید فائدې مو ذکر کړې ډېرې، سل فائدې په هغه کې مو ذکر کړې ترغیبا. نن درس کې به دا خبره ذکر کو نواقض الاسلام. علماء دې باره کې مستقل کتابونه لیکلي دي، لیکن دا خبره ځان سره اجمالیات ساتي چې په کوم سړي شی باندې اسلام د منځ ختميږي. اول شرک، دویم رب العالمین له ناروا واسطه ګڼل، دریم مشرک له مشرک نه ویل، څلورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ناقص ګڼل، پنځم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سره بغض، شپږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین اعراض، وم سحر حلال ګڼل، اتم قران قاذورات کې غرزول، نهم عالم قدیم ګڼل، لسم د مخلوق به خالق ګڼل، یو لسم بعضی انسانان د دین د اسلام نه جدا ګڼل، دولسم بعضی دین د اسلام تر وخت پورې خاص کوله، د لسم د يهود نصاراو سره موالات، څوار لسم ملائک د الله لوري نه ګڼل، پنځ لسم د قیامت نه انکار، شپږلسم صحابه له کنزل، ولسم د قران د الله کلام نه ګڼل، اتلسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په مقابل کې بل دین طلب دی کول، نسم د الله او رسول پر استهزاء، شلم د اسلام په نعمت ناشکری، یوشتم د ایمان په نعمت ناشکری، دویشتم مسلمانانو له ضرر ورکوله، درویشتم مؤمنانو له ضرر ورکوله، څلورشتم سړي سره دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې ایمان وانه، پنځشتم دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې اسلام وانه، شپږشتم ځخل کوړان دی یو عمل جزان لشي بل، ویشتم د يهود نصاراو سره موالات، اتهشتم د يهود نصاراو سره مشابهات، نهشتم د مؤمن په مقابل کې استهاره خستل، او درشم عام ګناه کول او پاغي باندې اصرار وغیرہ. علماء دې باره کتابونه لیکلي په جلدونو. دلته اوس نواقض الاسلام نه مراد شی دی. مقصود په دې مقام کې هغه شی دی چې اسلام فاسدی او هغه شی چې اسلام بربادي دا ډیر انتهایی زیات دی، خو لیکن هغه شی چې هغه زیات واقع کیږي یو لست ځان سره وصیت ساتي. اول شرک، الشرک فی عبادت الله. دې لپاره ډیر مصداقات موږ ذکر کړو. یو پکې دا خبره شو لکه نظر د غیر الله. به تور مثال یو سړی دغه نظر وکړي د پاره د پیری، نه ذبح وکړي د پیری د پاره، ذبح وکړي د قبر د پاره. اخون درویزه رحمه الله دا خبره ذکر کړي تر دې پورې کې یو کس ته او هغه به تور مثال یو سروې راواخسو ګډ بزا وغیرہ او هغه راول یو دربار له، اگر کله الله په نامه باندې حلال ولی نه کی وې دا شی چې د مردار دی، سړی مرتد دی، کله په طلاق ده. دلیل په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله عز وجل فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله عز وجل بشک نه معاف کوي چې دا غسل برخداران جوړ شي، او یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خو بخي دغه نه کته چې چاله وغواړي. دا رب العالمین خو خره. دویم دا چې کوم یو انسان د الله او د مخلوق په مابین کې واسطي وګڼي. قران کې تاسو وګورئ د مکی مشرکین همیشه دا خبره ذکر کړې ده. څه خبره ذکر کړې ده؟ وی ویلي وی مونږه دوله وی دی به بل وی دغه به نتیجه دا جوړ شي چې ایست سړی انت الله له ور شي لکه به تور مثال د مل بادشاه اخر چې تور شي ډار خو نشو ورلې. اول به یو چا خواله ورجی به د بل چا خواله ورجی به د بل چا خواله ورجی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله په مجموع الفتاوا اول جلد کې دی باره کې مستقل رساله ولیکله، الواسطه بین الحق والخلق، او خلق د الله او د مخلوق په مابین کې فرق. الله رب العزت د ارشدی پر اسلام باندې پوی دی، لہذا هغه لپاره دا شی له ضرورت نشته په خلاف د عمل د بادشاه. نو کوم یو انسان چې د الله او د مخلوق مابین کې دغه واسطي را بلی، هغه د پر رامدد شوی، هغه نه د سپارښت سوال کوي، هغه باندې توکل کوي، د لوي لګي کفر اجماعا. توکل دا معنی تفویض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره. شفاعت د دوه قسمه دنیوي او اخروی. دغه شان یو په نګي کې سفارش د بل په بدای کې
به دا اخروی سفارش یو ټول ملائکه هم کوي، انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام هم کوي، قران هم کوي، روزه هم کوي، د قران قاری هم کوي، شهید هم کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کوي. روایت کې راغلی او بقیه ارحم الراحمین. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حساب کتاب لپاره خبره ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي د نیکیو بدی به برابر الله معاف کا. د یو سړي په باره کې به ډیر عمر دراز جهنم لیکل شي، الله خیر دې معاف کا، کم کا معاف کا. ته دغه شان د جنت د گیټ په باره کې یو شفاعت بالوجاهت ده، شفاعت بالمحبت ده، شفاعت قهری ده، د قیامت کې نشي لیکي. دریم چې کله یو سړی مشرکین الله کافر ونوي یا شک هغه په دې کفر کې وکي وي، دې سړی کفر وکي. خو ګوره دا خبره یاد ساتئ، د شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا خبره ده، اهل علم فرمایي چې دا خبره مجمله ده چې کله دې سړی دا کفر برواح وي ښکاروي او په دې وخت کې تا غلا کافر ونه ویلې نو به تور باندې کافر کېږي، و الا که شته بواح کار نه نو به هغه په دې حکم کې داخل لري. څلورم چې اسلام ور باندې بربادي کې هغه دا چې سړی د عقیده وساتي نعوذ بالله من ذلک چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت دومره کامل نه ده لکه د بلچا یا د بلچا په دې سنتو داغه په طریقه باندې چې حکم وکړي چې هغه ډیره مضبوط طرف په نسبت سره دی لکه اکثر هغه خلک چې هغه طاغوت په نظام باندې فیصله کوي هغه دا خبره کوي د قشان بده کې داخل له بدعت د باندې د شریع اسلام بربادي کې د بدعت معنا لغوي معنی اصطلاحي ورسته براشي. بدعت حقيقي اضافي چې دی اصل دی بالکل په اسلام کې بل اصل شته خو لیکن کیف نشته. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کوم سړی په دین د اسلام کې بعضی کارونه د ځان نور داخل کی اېدی سړي دا ګمان دی نعوذ بالله من ذلک چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسلام کې خیانت کړي. تاسو مسخه خبره ده، قران خبره ده او ګرانه خبره ده. او ابلیس علیه اللعنت پر بدعت باندې سخت خوشالي کې په نسبت سره عام ګناه له دغه وجه ده ګناګار د خپل ګناه نه هغه څوکي توبه وباسي، لیکن بدعتي سره د خپل بدعت نه توبه نه وباسي. بیا علماء په دې باره کې مستقل کتابونه لیکلي، قاموس البدع وغیرہ، حتی تر دې پورې چې د یو مړي د قبرستان په باره کې 253 قسم بدعت د خلکو نه صادر شوی دی. کله ان شاء الله په هغه باندې خبرو وکړو. پنځم چې د اسلام دین ور باندې بربادي کې هغه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بد دین باندې راته کړی دی ته په هغه کې بعضی شیونه بد وګڼي یا ټول بد وګڼي بعضی بد وګڼي یو عمل بد وګڼي. دې وجنا چې کله د تبوک غزا وا رسول الله صلی الله علیه وسلم له چا ویل راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس ته وجو جنگ لا غذالا جد ابن قیس لا بما په فتنه کې ما چې الله عز وجل التر هغه باره کې د کافر حکم کړی دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت لا سپکړل د غیر سره دښمنی کول. حتی تر دې پورې ابن عثیمین چې په خپل تفسیر کې لګلی د سورې نور د روایت په تشریح کې آخري آیات چې کوم یو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر مخالفت کې دلو فتنه ورسېږي، فتنه مراد کفر دی. علماء په دا خبره ذکر کړي چې دا سره په دې اندازه کې شپږم چې کوم یو سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین پر استهزاء وکي، د ثواب پر استهزاء وکي، د عقاب پر استهزاء وکي، دلیل پر سورې توبه 15 نمبر آیت دی. قل ورته بالله په الله د الله په ایتونو رسول باندې تاسو استهزاء کوي، عذر مو پیش کوي، قد کفرتم تاسو کافران شوي بعد ایمانکم رسل ایمان راوړل تاسو ده. دا غیر پر به مفسرین الته مسلې ذکر کړي دي. ووم چې د شریع اسلام ور باندې بربادي کې علماء دا خبره ذکر کړي د السحر د شعر معنا لغوي معنا اصطلاحي موږ مخکې ذکر کړي د ورسره براشي دولس اقسام داغه شیخ عبدالعزيز پترعزيز کې ویلي چې د کم علم پیدا کمی په نسبت سره زړه دغه نه ځان ساتي. دغه نه به تور مثال یو سړی راځي چې په شعر کول باندې چا چې د شعر دا کار وکړو. قران کې الله عز وجل فرمایي سوره بقره سوره 2 نمبر آیات کې چې دوی خودن نو ورکول من احد اچ او شاله حتی یقول تر دې پورې د دوړو ملائکه ورته ویلي بنا بر یو تفسیر انما نحن فتنه خو د امتحان د پر راغلو ځم کافر کوي چې خلاف کوي د الله د امر. اتم چې غیبن اسلام بربادیږي او ختميږي مظاهره المشرکین د مسلمانانو مشرکین ته تایید کوله دغه معاونت کول د مسلمانانو په تایید کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غیر لپاره به شپږ مزاقات ذکر کړی دي. سوره مائده 50 کې الله عز وجل فرمایي ومن واغه چې دوستانه دوست را وکړه منکم ساسونه فانه منهم دا غوي نه دي کته وي د خډیر منځونه کړی دي. ان الله یقینا الله عز وجل چې دي لا يهدي چرتم هدایت نه کې ظالم قوم لا ظلم معنا وځي شی په غیر محله قرطبی دا معنا کړی ده. نه هم چې وسړی د عقیده وساتي چې بعضی انسانان کاوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه بار قوت خیر دی اصله کافر دی. دلیل په رسول ال عمران 15 نمبر آیت دی ومن یبتغي چا چې ولټو د اسلام د دین نه بل دین فلن يقبل منه ارګز من دا قبول نشي او هو په الاخره د شریعت په اخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه تاوانی دا باندې د معمولی به تدبیر د وجنه ارڅ د منزل اړه تاوانی دا باندې کامیاب بنی تاوانی دا باندې په عمل باندې ورته اجر نه او لسما چې وسړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین اعراض وکي نه ذکرین اور باندې عمل کوي. سوره سجده 2 نمبر آیت کې الله عز وجل فرمایي څوک د غړ ظالمین من د هغه چانه ذکر شغله یاداشت کړی چې د الله په آیتونو درف ثم اعرض عنها دغه مخواړي
ان من المجرمین یقینا من د مجرمین نه انتقام کوونکیو الغرض فرق به د ټول انواع کې نشه دا کوم چې ذکر کړه کچا په دې کې د ټوکو خبر وکړه کچا قصد کې کچا د یری د وجهونه وکړه کچا د بلش د وجنه الا المکره مگر په سړی باندې زور وکړي شاګه جدا خبره ده دویم دا کوم نواقص چې موږ ذکر کړل چې هغه به تور مثال ذبح شرک العبادت ته د الله د بندگانو مابین کې رابطې دي چې څوک عقیده وساتي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ناقص دی څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سره اعراض وکي یعنی اعراض وکي مشرک له سره مشرک ونه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین پورې استهزاء وکي یا سحر وکي د کافرانو سره تعاون وکي د قشان بعض خلک د دین د اسلام نه جدا وګڼي د الله د دین نه اعراض وکي د هغه علامات دي چې اکثر دي په وقوع واقع کېدل کې و الا کې نور انتهایی زیات شته الله رب العزت موږ تاسو د اسلام نعمت هم برقرار وساتي او رب العالمین موږ تاسو نو واقع د اسلام نو وساتي وصلی الله